रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा चूलो प्राइवेट کالجونه د ملک په ترقی او تعلیمي شرح زیاتېدو کې کوټلی کردار لري. یو طرف ته که پرایویټ تعلیمي ادارې معیاري تعلیم ورکوي، نو بل پله د تعلیم په مت کې د حکومت سره پوره لاس او مرسته هم کوي او په زرګونو طالب علمان په پرایویټ تعلیمي ادارو کې سبقونه هم وایي چې د حکومت د اوږو نه یې لوی بوج سپک کړی دی. ایډورډ ماډل کالج تیمرګره دیر د سیمې یو اعلی معیاري تعلیمي اداره ده. تیره ورځ د خپل تعلیمي کال د شروع کېدو په لړ کې د کالج انتظامی د نو راتلونکو طالب علمانو دپاره په تړون شادي حال تیمرګره کې یو استقبالیه ورکړه. طالب علمانو تلاوت، نعت، ملي نغمې، قومي ترانه، خاکي او تقریرونه او نظمونه پیش کړه چې په حال کې خلکو ورته ډیر زیات داد ورکو. په پروګرام کې د ښکلا پیدا کولو دپاره انقلابي شاعر پروفیسر بخزاده دانش صاحب ډیر خوندور نظمونه ووي چې طالب علمانو، استادانو او راغلي میلمنو ترې ډیر خوند واغستو. په اخره کې بوټ کې پوزیشن هولډر مهران بانی ته د کالج ډایرکټر او پرنسپل ایاز صاحب انعامات ورکړه. د کالج نورو طالب علمانو ته هم ایوارډونه ورکړی شو. د ملکن نماینده او اینکر پرسن راجا محمد زیب سجاول ته هم د ایډورډ ماډل کالج تیمرګری پرنسپل او ډایرکټر خصوصي ایوارډ ورکړه. Private to welcome all the brother Edward blessed and a gentle teacher with this push forward. मेरे तकरीर का मौजू है, हमने तकरीब से खुद अपने नशेमन फूंके। सदाली वकार सोचता हूँ परिंदे क्यों नहीं आते, कंकड़ क्यों नहीं गिराते। देखता हूँ बंदूक उठती है, गोली चलती है, चलाने वाले के मुंह से आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। परचम की साई तली अब आना है, अब आना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है, अमन का परचम हर सू लहराना है। माखाम द चादलासा द चादलासा रंगीन मिशू पिका पिका माखाम द चादलासा द चादलासा सबा बजाड़ लेवनै खबर माज दखवा सबा बजाड़ लेवनै खबर माज दखवा ये लेवनै दा लेवंतो खबर माज दखवा सबा अदत मुनरे सोक दलासरा निवले नशु पमुन मैन बदे एडवर्ड मॉडल कॉलेज तहुम पखपला रजू और राशय करा दईन हर कलेदर तवयलेशु राशय करा दईन हर कलेदर तवयलेशु लार तर दस्तर गुपा पड़ो सपा कवलेशु शाकिर से दावी यो जहान मनना द टूल स्टूडेंट यो जहान मनना खास कर दते मरगरे पुख्तनो यो जहान मनना अबिया जमदे मास्टर मुकरम खान यो जहान मनना जमाद मलकन टीवी टूल टीवी यो जहान मनना द कवरेज टूल मलगरो यो जहान मनना। खुदा दौर को बिलाशुबा तालीम का दौर कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया की जितनी अक़वाम को हम तरक्की की मंजिल पर देखते हैं, बिलाशुबा तालीम की तरक्की की बदौलत वहाँ पर पहुंची है। मिसाल चीन की हो या जापान की, जर्मनी की हो या फिर फ्रांस की। د چوټو په پیلولو ایږي موږ مت اخلاص د خپل سپلکه جنگ دی او چې په معنا د امن نه پوهیږي څه بې معنی او بې مسلکه جنگ دی. اقباله پلار مې راته داسې ویل، اقباله
پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنګ دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي ډېر زیاتو ګرانو کتونکو، ګرانو مسافرو چې زما د خیبر پښتونخوا نه بهر یې او زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یې پار سمندر پار یې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند تېروي. ملکن ټي وي نن راغلی دی ایډورډ ماډل کالج ته چې په هغې کې کومه سرمني وه، کم ویلکم پارټي وه د فرسټ ایئر دپاره، سیکنډ ایئر والا کړې وه. ډیر ښکلی پروګرام وشو. انجینیر وحید الله جان صاحب چې کوم ډایرکټر دی او کوم زمونږ پرنسپل دی عبدالله صاحب او د هغې نه علاوه محمد ایاز صاحب وایس پرنسپل دی، د هغوی ټیچر سټاف چې دی نو ډېره زیاته ښایسته پارټي وشوه. ماشومانو چې پکې کوم خپل پن مظاهره وکړه نو یقینا چې دا د ستاینې وړ دی او تاسو به د ملکن ټي وي په شیشه باندې وګورئ. ما سره دلته زما ټیچر دی، زما استاد دی شاکر صاحب، چارسدې سره تعلق دی، هغه ایډورډ ماډل کالج ته راغلی دی، دلته ټیچینګ کوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه دی سر؟ شکر الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي جی الحمدلله. ډېره مننه جی ستاسو راتلو والا چې زموږ د ماشومانو لم دومره ټیم ورکو، ستاسو موږ باندې ډېر زیات احسان دی او ډېره مننه جی. شکریہ جی. سر ماشاءالله په ولي ځل باندې زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې یو ریکارډ تاسو قایم کو او ایډورډ ماډل کالج چې دی هغه په ولي ځل باندې په اولي بیچ کې د یو ماشوم پوزیشن راغی. موږ د ملکن ټي وي په شیشه باندې او د ملکن ټول ټیم چې دی تاسو ته ډېر مبارکباد پیش کوو. دا دومره محنت څنګه دی ماشوم وکړو تاسو مو سره؟ جی الحمدلله موږ خو چې د کوم وخت نه دا کالج سټارټ کو هغه وخت کې خو زه عموم نه خو سخت کالج چې زه رالم نو عبدالله صاحب خاص کر فروز کال نه موږ پسې نښتې وو چې یاره تاسو به راځئ، خصوصا زموږ مختلف ادارو کې پاتې شوي هغه ایکسپیرینس چې کوم دی هغه موږ دلته اپلای کو، د هغه ایکسپیرینس له کبله چې کوم دی موږ دغه پوزیشن ترلاسه کړو جی. او انشاءالله موږ به نور هم کوشش کوو که خیر کو ژوند انشاءالله چې دلته موږ مکمل بدلون راولو. خو زه به تاسو د دې جواب په بدله کې د حمزه بابا یو شعر دی و د خیبر په دنګو غرونو یې واورې وکړې خو د حمزه د زړه موسم یې بدل نه کړو. انشاءالله چې موږ به حتی الوسه کوشش کوو چې دې ځای کې موږ مکمل بدلون راولو جی انشاءالله. شاکر صاحب پښتنو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، هغه که موږ په هر یو میدان کې وګورو که ډاکټران دي، انجینران دي، پایلټان دي، نو زموږ خلکو کمال کړی دی. خو داسې کمال اکثر لکه دې کال ایډورډ ماډل کالج چې دی که دا موږ وګورو نو یو ماشوم ته دلته نن لیپټاپ ورکو او داسې ولا نغد 50-60 روپۍ انعام هم ورکو، ایوارډونه ولا ډېر زیات ورکړه. خو نور داسې زموږ په صوبه کې داسې کالجونه دي چې هغه د ماشومانو د کارکردګۍ ته بالکل نه ګوري، نو د دې سره د ماشوم حوصله ضایع کیږي نه؟ به هر حال د هر سړي خو یو خپل سوچ دی، خو زموږ د کالج د سټاف چې کوم دی هغه همیشه د ابتدایي ورځ نه یعنې د فعل ورځ نه دغه سوچ و چې یاره زموږ مقصد کاروبار یا روزګار کول نه دي، دلته یو داسې اداره قایم کول چې په هغې کې هر قسمه خلک چې کوم دی هغه موږ پیدا کړو، مطلب ډاکټرز، انجینیرز، سنګینګ والا، ایون پوټري سایډ باندې چې کوم دی موږ د هغوی هر قسمه حوصله افزایي ته تیار او خاص کر بیا زه په خپله او ایاز صاحب په دې سایډ باندې ډېر زیات کوشش کوو. خو د هر سړي خو خپل سوچ دی، خو زموږ سوچ چې کوم دی هغه پازیټیو دی جی. اخیری میسج پیغام به زموږ د شاګردانو په نوم باندې، زموږ د پښتونخوا په نوم باندې، زموږ د پاکستان د ماشومانو په نوم باندې څه پیغام ورکوي د تعلیم په باره کې؟ پښتون قوم کې چې کوم دی د یو څیز کمی هم نشته دی جی، او انشاءالله چې پښتون قوم به هغه بدلون راولي چې کوم د بدلون دپاره د ګجو خان د باچا خان بابا اواز او هغه به انشاءالله راځي او ډېر زر به دا خلک چې کوم دی د قوم ته د دنیا ته دا ثابت کوي انشاءالله چې پښتون قوم کې د هېڅ قسمه څیز کمی نشته دی جی. او انشاءالله ډېره مننه سر. ډېره مننه جی، ډېره مننه جی، ډېره مننه. دا شاکر صاحب چې ډېرې زیاتې خوږې او زبردست خبرې وکړې. نور ملګرو سره ستاسو ملاقات کوم سره اوسه، زه به نه لیونی کېږم. د دوی شاعري چې دا خو تاسو اورېدلې ده او امید ستاسو ډېر زیات خوښېږي د نوجوانانو شازلمو ګلالو خاص کر په دې ادارو باندې د دوی ډېر زیات اثرات هم دي. نن راغلي دي ایډورډ ماډل کالج چکدرې تیمرګرې ته، دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شجاول صاحب، څنګه دی؟ خیر نصیحت مو ښه دی؟ بالکل ټیک ټاک. سر دا راته ووایه چې دومره بیزي لایف دی او په هغې کې هم تاسو ادارو ته ټایم ورکوئ؟ تپوس خو د ډېر ښکلی وکړو. دا هم زما بنیادي کار همدا دی، زه استاد یم
پوهنتون کې استاد یم خو یا په پوهنتون کې یا په سکول کې یا په کالج کې او بیا کوم ځای کې چې محصلین یا سټوډنټس ما راوغواړي نو هلته زه ډېر په خوشحالۍ باندې ځم نو دا زما کار دی او هغې سټوډنټس خوشحالېږي هم نو یوازې صرف مشاعره نه ده بلکې تعلیمي ادارو ته تګ هم پکار دی هلته هم خپل پیغام رسول پکار دی نو داسې د سرکار د طرف نه تاسو ته اجازت وي سرکار به ګوري واه وي داسې کار دی چې زما کې یو چل دی چې زه خو نن سبا خیر په چوټۍ باندې یم او بیا چې کوم کلاس ملاس کله اکثر مس شي نو هغې بیا زه میک اپ نه عالم نو لکه خپله هغه دغه نه متاثره کوم ډیوټي بغزدن دانش صاحب دا راته ووایي چې تاسو خپل شاګردان که چېرته داسې مجبوره کړي که نه نو تاسو ورته څه اوروئ او یاره شاګردان څه کوي ما خو چې په لاره کې م څوک راونیسي زه ورته شعر ویم صحیح ده که نه او که نه زما د سپن سره مینه ده او دا د خلکو حق ګڼم او په لاره کې ځکه خلکو ته یم چې هر سړی خو مشاعرې له نشي تللی که نه او نه هر کس لکه دومره وزګار هم نه چې مشاعرې ولځي نو لکه زه دغه چې څوک یې اوري یاره چې زه یې ورته وایم لنډه خبره ده دانش صاحب مونږ که وګورو زمونږ داسې نور ملګري شاعران دي نو هغوی دومره حوصله افزایي د چا نه کوي دومره داد چاته نه ورکوي خو که مونږ وګورو تاسو په هر یو مشاعره کې ما ستاسو مشاعرې کتلي دي سټډي کړي مې دي تاسو مې ډېر زیات اورېدلي په سوشل میډیا باندې نو تاسو د نوي زلمو ته چې دی ډېر زیات ډاډګیرنه ورکوئ داسې کار دی چې دا دوی حق دی زما په خیال دی وایي چې زما یو شعر دی چې مړه دا زړه دې لږ فراخه که کینه ښه نه وي مړ دا زړه دې لږ فراخه که کینه ښه نه وي او که هر سړی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه که تور پیکې د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه یا سور بنګړی د سړي خوښ شي نو دا بده ده څه جوال صاحب خبره داسې ده چې د زړه نه کینې دا لرې کول پکار دي تعصبونه لرې کول پکار دي په کوم زړه کې چې کینه وي په کوم زړه کې چې تعصب وي که هغه فکر بند وي کله چې کوم فکر بیا بند وي کوم دماغ بند وي که نه نو هغه بیا د هغې چې کوم اظهار کېږي هغه به بند وي نو کم خلک چې نور نه ډاډه کوي نو هغه په خپله هم مخکې نشي تللی نو ډاډه کول پکار دي خلکو دا دیو حق دی د زلمو خو دا حق دی خامخا په یو واه او په ډېر ښه باندې چا څه کور نه ورانېږي او دا دیو حق دی دوی ته داد ورکول پکار دی دانش صاحب نن ایډورډ ماډل کالج تیمرګري پوزیشن واغستو مهران بانی دغه یو ماشوم چې دغه سټوډنټانو او دغه ټیچرانو د طرف نه کوم افضل افزایی هغوی ته میلاو شوه ډایرکټر پرنسپل وایس پرنسپل د ټیچرانو طرف نه دغه ماشوم ته ډېر زیات انعامات هم ورکړی شو خو زموږ په پښتونخوا کې داسې ادارې شته دی چې هغوی د خپل ماشوم ته د پلیشتکي شیلډ ورکوی نشي ورکولی نه د دوی حوصله خرابېږي نه دی سره بالکل له ټول نه وړاندې خو بس زه یوه خبره کوم د دې ایډورډ ماډل کالج چې کوم د دې په حواله باندې دې منیجمنټ ته زه مبارکباد ورکوم بلکې دا کالج زه حقیقت هم دا دی چې د منیجمنټ سره ټاپ منیجمنټ سره ما داسې څه پرسنل تعلقات نشته خو پروګرام نه راغوښتی یم ما چې دلته وکاته نو زه ډېر زیات خوشحال شوم چې زموږ په دیر کې بیا تیمرګره کې او د پنجګوړۍ په غاړه باندې او دومره ښکلی منیجمنټ او دومره په دې پروګرام کې دوه درې خبرې نورې چې انټرټینمنټ خو هم و لکه هلکانو پکې ګپ مو لګو خو د دې نه وروسته د استادانو ویژن هم و کوم سازونه چې ما واورېده کوم شعرونه چې ما واورېده کومې خبرې کومې خاکې چې لکه وشي نو په هغه کې پیغامونه وو نو دا وحید صاحب دی او شاکر صاحب دی او عبدالله صاحب دی دا د الله پاک ژوندي لري دا خلک ژوندي پیغامونه دي او دوی چې په بله غټه خبره ده چې لکه پروګرام کې ما مذهبي ټچز هم ولیده ماډرن ټچز هم ما هم ولیدل دیٹ از واټ وی نیډ که نه همدغه شیانو موږ ته ضرورت دی نو زه ډېر خوشحاله یم دې کالج والا ته یو ځل بیا مبارکباد ورکوم او د دغه سټوډنټانو دا زیاته خوشقسمتي ګڼم چې د دې لاسونو کې دي په دومره محفوظو لاسونو کې دي د هغې مستقبل نو زه ډېر زیات خوشحاله یم په خپل راتګ هم ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې داسې څه مې واورېده چې د هغې خاص سپیچز چې مې کوم واورېده د اردو سپیچ یې هلک کوه ډېر مزیدار سپیچ یې کوه نو هغه مې ډېر زیات خوښ شو د کمپیرنګ انداز مې ډېر زیات خوښ شو کمپیرز هم ډېر زیات برابر وو هلکان بولډ هم زیات وو او ډسپلین کې هم بله دومره ښکلې خبره چې دومره ویل ډریس دومره ویل مینیج نو لکه زما سره دا لفظونه نشته چې دا زه اوس وایم خو خوشحاله یم چې دا اداره ایډورډ ماډل کالج دا زموږ په کلي کې دی زموږ په علاقه کې دی زموږ په دیر کې دی او د دې د پرمختګ دپاره د لا پرمختګ دپاره به دعاګو یم چې الله پاک دا اداره مخکې بوځي او منیجمنټ ته زما د طرفه چې څه هم کېږي څه قسم تعاون وي نو زه تیار یم سر په راتلو کې خو به زما په خیال باندې ستاسو څه کتاب معنی لیدلی او داسې ستاسو شاعري خلکو سره محفوظه ده خو که داسې دې چېرته تیار کړي نوې غوندې موږ ته د ملکن ټي وي په شیشه د زلمو مسافرو ته ووایې یو درې شعرونه به ووایم چې وخت درنه روان دی نو څه کار کوه جانانه تلوار کوه جانانه چې وخت درنه روان دی نو څه کار کوه جانانه تلوار کوه جانانه او دا وخت که لاندې باسې نو رفتار کوه جانانه تلوار کوه جانانه تا نه ویل جانانه چې ګزار ته مې زړه کېږي تلوار ته مې زړه کېږي
تا نه ویل جانانه چې ګزار ته مې زړه کېږي تلوار ته مې زړه کېږي هو ګل مې درله راوړو بس ګزار کوه جانانه تلوار کوه جانانه. یو شعر بل ویم چې پوهېږم جانانه چې د مینې ته زړه کېږي سرې شونډې دې رپېږي. پوهېږم جانانه چې د مینې ته زړه کېږي سرې شونډې دې رپېږي که مینې ته دې زړه وي نو اظهار کوه جانانه تلوار کوه جانانه. مننه ډېره مننه سر. مننه سجاول صاحب ډېره مننه ډېره مننه. دا بغزاده دانش صاحب چې ډېر زیات ښایسته شعرونه هم په اخره کې وي. نور ملګرو سره ستاسو ملاقات کوم ملکن ټي وي سره اوسئ. د ملکن ټي وي ډېرو زیاتو ګرانو کتونکو ایډورډ ماډي کالج کې چې کوم سټوډنټ پوزیشن اخیستی و او هغه ته دا دومره زبردست لیپټاپ یې ورکړی شوی دا دومره ښایسته ایوارډ ورته ورکړی شو هغه ما سره ولاړه دی مهران باني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهران باني هلته ګوره مونږ د ملکن ټي وي په شیشه باندې ټوله دنیا ګوري ټول مسافر هم ګوري او ستا خپل خپلوان هم تا ګوري شاګردان دې هم ګوري او داسې ستا کلاس فیلو هم مونږ ګوري دونه ایوارډونه دې واخسته اول خو ته ډېر ډېر مبارک شي. ډېره شکریا ستاسو د ملکن ټي وي چې موږ له دومره د وخت راکړو زموږ مطلب د هغې ډېر شکرګزار یو. باني زه حال کې ناست وم خو چې راتلم نو مهران باني نو ما وایي که چېرته څه زوزکې دی په دې ایوارډونو پسې راوستی دی چېرته ناسته دی ونه که دنیا ایوارډونه دې واخسته خوشحالۍ او خوشحالۍ خو انتها نشته ډېره زیات خوشحالۍ یو ځکه چې مطلب لکه ډېره د خوشحالۍ او د فخر ورځ وه نن چې مطلب موږ ته کوم دغه میلاو شو انشاءالله تعالی لکه کوشش به کوو چې د خپل دغه ښه مینټین وساتو او مخکې مې ډېر زیات کوشش وکړو دغه شان خوشحالیانې به موږ ته چې کوم دی په هر موړ او په هر موقع باندې بیا موږ ته انشاءالله راځي. او باني خوشحاله ځکه و چې ټیبل ته په خپله ناست و چې څه څیزونه یې وکتل ټول یې وخواړه. باني دا راته ووایه چې څونه محنت دې کړی. محنت هم ښه ډېر کړی و ډېر زیات هم کړی و په دې کې چې کوم دی یوازې زموږ محنت هم نه بلکې زموږ څه چې کوم دی ټول ناول در الله ډېر زیات شکر ادا کوم چې د هغې هم ډېر زیات فضل کرم په موږ باندې وکړو. د هغې نه علاوه چې کوم دی زه خپل ټیچرانو صاحبانو مطلب چې موږ رالو موږ په روز کال دلته رالو موږ په خپل زړه کې لکه زیږې راکړو لکه د اداره د هغه ونې د ادارې مثال د زړه و لکه همږ دلته چې کوم دی مطلب موږ ګایډ کړو زموږ ښه پوره ګایډنس وکړو. د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ هغو چې کوم دی په هر ځای او په هر موړ باندې زموږ رهنمایي وکړه او دا شان موږ ته چې کوم دی مطلب په کورس کې څه مسایل پرې نه ښوده او ښه په ایماندارۍ موږ ته زموږ کورس وویلو او دا شان په موږ باندې بیا په پریپسو کې لکه ډېر زیات زور راوستو تاسو مطلب خپله سټډي وکړئ خپل دغه وکړئ. نو موږ هم وایو چې بالکل لکه موږ د خپل ټیچرانو زړه ازارولی نه شو د هغې موږ سره کوم خواري کړله نو موږ له هم پکار چې د هغې موږ پازیټیو رزلټ ورکړو. بیا چې کوم دی موږ ښه پوره محنت وکړو د اګزامه پورې لکه 25 اپریل باندې زموږ اګزام و د هغې نه پس چې کوم دی بیا زموږ د هغې سیله موږ ته رزلټ په صورت کې میلاو شو چې کله د رزلټ ورځ راغله او دا شان زموږ لکه مطلب ټیچر خوشحالۍ هغه ورځ په ورځ زموږ صحیح انتها نه وه خوشحالۍ ځکه چې مطلب ډېر زیات خوشحاله و په هغه ورځ باندې. باني ماشاءالله خبرې د ډېرې زبردست دي د خپل سټاف ته هم ډېر زیات تعریفونه وکړه خو ویلی کېږي چې د یو کامیاب انسان په شا باندې د یو کامیابي د چا لاس وي که نه نو ستا رهنمایي چا کړې ده په خپل فیملي کې؟ زما خپل فیملي کې زه ټول اول زیات خپل پیرنټ شکریا ادا کوم. د دې نه علاوه چې کوم زه خپل مشر ورور ریاض صاحب د هغې زما سره لکه ډېر زیات محنت کړی د ورکوټوال د KG نه والا تر د سیکنډ ایئر پورې زما چې کوم د هغې ډېر زیات دغه کړی او مطلب په کور کې به ډېر زیات قارېدو موږ ته او اوس هم چې کوم دی دلته راغلی او په سبق باندې ډېر انتهایي قارېږي موږ ته او ډېر زیات لکه رهنمایي زموږ کوي او موږ له حوصله افزایي راکوي او هغه شان په موږ باندې مزید هم هغه غواړي چې لکه تاسو ښه سبق وایئ او ښه تعلیم وکړئ او هغه شان ښه ادارو ته لاړ شئ او ښه پروفیسران ډاکټران جوړ شي د هغې ډېر غټ ارزو ده غټ تمنا ده چې لکه ښه ډاکټر تاسو جوړ شئ. مهران باني ماشاءالله پوزیشن یې دې واغستی ایوارډ دې واغستو او دونه ډېره مینه د خپلو استادانو درکړه نو ستاسو په دې اداره کې چې کوم مشران دي د دې څه نومونه دي؟ په اداره کې زموږ کوم مشران دي ډایرکټر وحید الله جان صاحب د هغې ته ډېر زیات شکریا ادا کوم. د هغې نه علاوه چې کوم دی زه وایس پرنسپل مسټر محمد ایاز صاحب دغه شان بیا د انجینیر عبدالله صاحب دا زموږ د ادارې سربراهانو او زموږ ډېر زیاته رهنمایي وکړه او بیا سپیشلي چې کوم دی زیات نه زیات چې زما لکه د زړه مینه ورسره د مسټر محمد ایاز صاحب سره چې د هغې زموږ سره ډېر زیات محنت او ډېر زیات دغه کړی دی لکه مطلب موږ چې رالو هغې موږ ته لکه مطلب داسې څه چیز نه و چې هغه لکه مطلب موږ ته د اسکوله پورې نه ویلی شوی هغه موږ ته چې کوم دی زموږ ټیچر چې کوم دی ټولو ټیچرانو سپیشلي خو لکه بیا سپیشلي د زړه مینه د مسټر محمد ایاز صاحب څخه. باني اخري میسج چې زمونږ شاه زلمي ګلالي اکثر په نمبرو باندې پاتې شي یا نمبر یې رانه شي نو هغوی خودکشي وکړي داسې سټوډنټان پکې هم تاسو واورېدلي به یې لیدلي به مې زه په خپله باندې ډېر زیات خفه شم زه یم چې یاره دا د بورډ په نمبرو باندې یاره تاسو په دې باندې ولې زړه وښئ نمبر یې خو چې دي تا ته علامه اقبال څنګه هغه شعر دی چې ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
نو په دغه باندې دوی خپه شي او خپل د دوی صحیح ګایډنس ونه شي نو د خپل ادارې نه څونه مطمئنه او اخري میسج به د خپلو ملګرو کلاس فیلو یا چې نور د فرست ایئر والا را روان دي ایډورډ ماډل کالج تیمرګرې ته دوی په نوم به پیغام څه ورکړي. صحیح څه چې کوم د خپل ادارې نه ډېر زیات مطمئن یم لکه مطلب 100% د خپل ادارې نه ډېر مطمئن یم د خپل ادارې د ټیچینګ سټاف نه د خپل ادارې د رول ریګولیشن نه د ډیسپلین نه د ارث نه ډېر زیات مطمئن یم لکه چې مطلب دوی څخه ویل کوالیفاید ټیچران دي هغه په آرټس کې هغه آرټس ټیچران دي هغه ساينس ټیچران دي نو مطلب هغه ډیسپلین په لحاظ سره هغه هر سره په لحاظ سره د سټوډنټانو ډېر زبردست رهنمایي کوي هغه ډېر زبردست پیغام ورکوي هغه چې کوم ډېر زبردست دغه تیاری د روان دغه لپاره زه دا میسج ورکوم چې لکه مطلب لکه خپل مهنت څوک جاری وساتي نو الله پاک چا مهنت نه ضایع کوي هغه مطلب دغه مهنت سیله ولا خامخا ورکوي او ان شاء الله زموږ ایډورډ ماډل کالج په کالج کم دی مطلب د فرست ایئر والا دغه شان نور د دې هم ښه مارکس علي تقریبا لکه په بورډ کې په ټولو پوزیشن یو دغه شان د 520 او 530 پورې به ښه ټیټ مارکس زموږ د فرست ایئر والا اخلي. د ملکن ټي وي ډېرو زیاتو ګرانو کتونکو ګرانو مسافرو چې زما د خیبر پښتونخوا نه بهر یې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یې ملکن ټي وي نن راغلی و تیمرګرې ته او په تیمرګرې کې بیا ایډورډ ماډل کالج تیمرګرې ته راغلی نو دلته ستاسو ملاقات مې دغه باهمته تکړه نوجوانانو زلمو شازلمو استادانو سره وکړو ډایرکټر پرنسپل صاحب او هغه ماشوم چې کوم پوزیشن اغسته د کالج سره ډیره زیاته مینه وکړه زما هم دغه یو درخواست چې خپل شاګردان راوچت کړي او ایوارډ چې د انعام چې دغه کده 1 روپۍ او کده 100 او کده 100 کروڑ خو چې په سټیج باندې چا مخامخ ورکې نو ماشوم حوصله وسره زیاتیږي تاسو خپل قربه راجو محمد زیب سجاو الله ورکې د خپل سینیئر کیمرمن سبحان علي او د خپل خوږ پروډوسر سلمان مایار سره د تیمرګرې ایډورډ ماډل کالج نه تر نور پروګرامونو زموږ سره اوسئ په لوی الله مسپارم چرته چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. پاکستان زنده باد. ملکن ټي وي پاینده باد. د الله په امان.